که د مخ نورانیت غواړئ نو د سحر مونځ اهتمام کوئ. مخ په مو لکه د نور په شان دې وځلیږي، لکه د نور په شان دې مو دا مخ وپړکېږي. او که په رزق کې برکت غواړئ نو د ماسپښین مونځ اهتمام کوئ. په رزق کې به مو لکه د باران په شان برکتونه راوورېږي. او که غواړئ چې په جسم کې مې طاقت راشي نو د مازدیګر مونځ اهتمام کوئ. په جسم کې به مو ډیر زیات طاقت پیدا شي. او که غواړئ اولاد نه دې ماته فایده راورسي نو د ماښام مونځ اهتمام کوئ. انشاءالله ستاسو اولاد به ټول ستاسو تابعدار وګرځي. او که غواړئ چې په خوب کې مې راحت راشي، راحت پکې پیدا شي، نو د ماسخوتن مونځ اهتمام کوئ. په خوب کې به مو ډیر زیات راحت پیدا شي. که 2 غنټې آرام هم کوئ، 2 غنټې خوب هم بیا کوئ، خو چې د ماسخوتن مونځ صحیح طریقې سره تاسو اهتمام کوئ، په خوب کې به مو ډیر زیات راحت پیدا شي. او که بغیر مشقت نیکی حاصلول غواړئ نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د نیکو یو سلسله به در پسې روانه شي. ته به په قبر کې پروت یې، زه به په قبر کې پروت یم، او په عمل نامه کې به دې نیکۍ لیکلی شي. نو دا ویډیو مخکې بیا شیر کړئ که بغیر مشقت نیکۍ حاصلول غواړئ. ټیک ده؟